د ایران له لوري یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ستر رضالات او ستر وحشت. یو ځل بیا افغانان وسېزل، څو نفر شهیدان شول، ولې یو څوک په غوسه دي؟ هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. د ملت پلس قدرمنو کتونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر که له موږ سره نوي یوځای شوي یاست. د مهربانۍ له مخې د سپورتي، سیاسي، هنري او نورو جالباتو لپاره همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ایران د محرز په لویه لاره په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه افغان کډوال مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک ګڼل شوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ریپورټ ورکړی چې دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ د جون په 3 د غبرګولي په 14 نیټه شوې ده او د دې موټر یو شمېر نورې سپرلۍ د ټپي کېدو سره د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. په زاهدان کې د افغانستان د قونسلګرۍ د مهاجرینو چارو مشر مرتضی خرمي رسنیو ته ویلي دي چې دغه موټر کې 14 کسان سپارله وو، 13 افغانان او یو پاکستانی و چې اور یې اخیستی دی او په نتیجه کې 3 تنه په بشپړه توګه سوځېدلي او نور ټپیان شوي دي. یو شمېر رسنیو د ژغورل شویو کسانو له خولې لیکلي چې دغه پیښه وروسته له هغې وشوه چې د موټر چلوونکي د موټر د درولو لپاره د پولیسو اشارې ته پاملرنه ونه کړه او حرکت ته یې دوام ورکړ. په دغه ریپورټونو کې ویل شوي چې موټر د ایراني پولیسو په ډزو کې اور واخیست. خو د ایران دولتي خبري اژانس د هغه هیواد د مقاماتو له خولې ویلي دي چې دغه موټر د سړک د غاړې د محافظتي او اوسپنیزې کټارې سره ټکر کړی دی. په تهران کې د افغانستان سفارت هم په فیسبوک کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې ده چې د دې پیښې قربانیان افغان مهاجر دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په زاهدان کې افغان قونسلګري د پیښې د څرنګوالي په اړه ارزونې پیل کړي دي. دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ایراني سرحدي ساتونکو له لوري د هرې رود په سرحدي اوبو کې د افغان مسافرو د ډوبولو مسله لا هم نه ده حل شوې. د دغه سرحدي پیښې یو شمېر ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې ایراني سرحد ساتونکو په لسګونو افغانان چې د کار په لټه کې وه او په غیر قانوني توګه ایران ته ننوتي وه، له شکنجې او وهلو ټکولو وروسته په هرې رود سیند کې ډوب کړي دي. د کار په ټولنیزو رسنیو کې سخت شور جوړ کړی او ډیری افغانان سخت غوسه دي چې ولې له افغانانو سره داسې ظلم کیږي او څوک یې د پوښتنې نشته. ډیره مننه، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر یې مه هېروئ.